رسته چورونه بار بار پولیسو نیولو کور مې الله ته پاته شو بچیان مې الله ته پاته دي د پلار پر کور باندې کور دې پاتې شو بچي دې پاتې شو ته راغلی صرف د خالي ځان مې راباسلی وروره بار بار پولیسو په عذابولو پیسې د سکرام رانه تېرې کړه 6 لک روپۍ واخیستلې 50,000 روپۍ راکړې هغې ځان سره ایسارې کړې ضبط یې کړې هغې ځان ایسارې کړې یعنې یو رقم د چورې به تاسو باندې ولګول چورې را باندې لګولی و هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا او ځکه چې دا جوړه پنجابیانو به لیدله ول تاسو زموږ په ملک هم دا جوړې اچوئ نور به موږ ته پکې موږ ول زموږ وطن دی او موږ انکاري نه یو موږ تېره نه یو چې کله دې هم څوک راته نوم واخلې د زړه ساره زه سم ورسره چیغې کړم قربان افغانستانه ډېر خوشحاله یو چې خپل وطن ته خلک راغله ټول او بل مشکل دغه ده چې کډوال دي کې چې د خوراک دپاره هېڅ سیسټم یې برابر نه ده او د جب لخوا هم کمزوري او بل په دغه سایه کې د اوبو لخوا ته چې دي چې یوه سبایي ولوټه اوبه ما په 10 روپۍ واخیستې بس درس هم پاتې سکولونه بس میټریک هم کړی هر څه پاتې شو میټریک دې کړی و یعنې لسم دې کړی و السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمندو دوستانو د سهار 9 بجې دي او موږ د تورخم ښارګوټي ته راورسېدلو دلته چې تاسو دغه ډېرې د لاندې کوم ګاډي چې ګورئ لارۍ ګورئ په کډو باندې بار دي په ماشومانو باندې بار دي زنانه ورکي دي دا ټول هغه کډوال دي چې د 40 کلونو نه په ګاونډ کې اوسېدل او اوس هغوی د ټولو اسلامي اصولو خلاف د انساني اصولو خلاف او د نړیوالو اصولو خلاف داسې یو پرېکړه وکړه چې دې مهاجرو ته ویل چې تاسو په یو میاشت کې د پاکستان څخه وځئ یعنې یو میاشت کې که یو څوک د یوې ولسوالۍ نه بلې ته کډه وړي هم دغه تصمیم او پلان نشي نیولی خو دوی د افغانانو سره دغه ظلم وکړو چې یو خواته زموږ په ګران هېواد کې غربت دی او لوږه ده تنګسي دي خپله زموږ 2% خلک چې دي بیکاره بېروزګاره ګرځي خو دوی په دغسې یو اساس وخت کې موږ دغسې یو جابرانه او ظالمانه فیصله یې وکړله چې دغه کډوالې راویستل دا دغسې کډوال دي چې دوی زیاتره دلته چې موږ لاندې 2-3 سره خبرې وکړې یو ویلې چې زما د دوکان قرضې په خلکو باندې پرتې وي خو دوی ماته ویلې چې ته به وځي سبا په یو ورځ وخت راته راکړه چې ته باید دا ځای پرېږدي وځي ډېری داسې خلک دي چې د خلکو سره یې مزدوري کړې ده او راشړل شوي دي په زوره باندې راایستل شوي دي یو کورنۍ راته دا هم ویلي چې زه حتی دومره زه نه لرم چې دغه ګاډي کرا مې ورکړی یعنې د یو ګاونډي سره چې دی د هغه سره راغلی دی په قرضو باندې دا کډه راړولې ده نو دغه خلک چې دي دا هر ډول لاسنیوي ته او کومک ته اړتیا لري زما په هغې افغانانو باندې غږ دی چې هغوی وزداره دي او که وزداره نه وي راځئ هم موږ او تاسو د خپل د خولې دغه یو مړۍ ډوډۍ چې دی د دغې خپلو افغانانو ورونو سره د دې مسلمانانو سره نیمه کړو چې تر څو د دوی سره کومک او لاسنیوی وشو بالخصوص په هغې افغانانو باندې مې غږ دی چې په سوشل میډیا کې ډېرې د وطن دوستۍ د وطن پرستۍ چغې وایي د پاکستان سره دښمنۍ غږ کوي راځئ نن د دې خویندو دپاره د دغې ماشومانو دپاره د دغې کډوالو دپاره د دې هېوادوالو دپاره په شریکه باندې غږ جي دا کډوال وپالو د دوی میلمستې وکړو چې تر څو دوی خپل وطن ته راغلي دي او دلته دوی په خپلو خپو باندې ودرېږي د دولت او د ټولو نړیوالو موسسو څخه مو غوښتنه ده چې د دې خلکو سره باید ودرېږي عام افغانان ورسره ودرېږي او د دوی سره کومک او همکاري کو دا اوس په دې وخت کې چې دی د هر څه نه ډېر زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري نو په همدې پار باندې موږ دلته راغلي یو ورځمه لاندې د دغې خلکو سره به دغې کډوالو سره به ژوندۍ مرکې کوو چې دوی څه ته اړتیا لري په کوم ظلم باندې راایستل شوي دي نو دغه ټولې خبرې به ورسره کوو د موږ سره اوسئ کډې نورې هم را روانې دي سهار وختي دی خو دې خلکو همدغلته په دغې ګاډو کې په دې یخنۍ کې شپه کړې ده هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا پتړ مو اوخ کول منځم ګران افغانستانه پتړ مو اوخ کول منځم ګران افغانستانه راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان ډېر خوشحاله یو چې خپل وطن ته خلک راغله ټول او بل مشکل دغه ده چې کډوال دي کې چې د خوراک دپاره هېڅ سیسټم یې برابر نه ده او د جب لخوا هم کمزوري او بل په دغه سایه کې د اوبو لخوا ته چې دي چې یوه سبایي ولوټه اوبه ما په 10 روپۍ واخیستې چې اوبه نه په هلته په ستا په کیم خوا کې مسجد کې نشته نو پاکې او صحي اوبه نشته هېڅ هم نشته د بیخي صفر اوبه نشته چې هغه د اوداسه د څښلو خو هېڅ نه پرېږده
نور څه مشکلات دي؟ نور مشکلات ډوډۍ خو چا له کیمپونه څه چې ځان سره راوړې ده هغه سړه وچه اوس خوري درګه ده او په کالدارو خو دلته یوه ډوډۍ په کالدارو په حساب اخیستل خو چې راواخلې هغه سره مسلمانانو سره کالدارې دي هېڅ هم پاتې نه شي افغانۍ ته خو چې واړه اوس افغانۍ دلته خو ډېره سختې شوې او داسې سیسټم نشته چې څو دوی د خپل دوستانو ته ځان ورسوي بیا دغه ځینې د تګ امکانات هم نشته او دلته هم چې دی ستونزې ډېرې زیاتې دلته خو چې فکر کومه دا خلک د 3-4 ورځو نه دلته پراته دي په دې یخنۍ کې دا خو ډېری خلک به مریضان دا خو معلومه ده چې دغه کومک ته پراته دي چې دوی هغه ځای ته ځان پرې ورسوي که نه اوس دغې دپاره خو دلته وګوره حالات ته وګوره چې څه رقم دی کوم هېوادوال چې دلته پراته دي د وخت نه میش شو د ده خو یو څه هغې خبره چې یو څه ګزاره چلی د هغوی څخه د هېوادوالو څخه د غوښتنه څه ده هېوادوالو نه خو غوښتنه دغه ده چې د هر چا کومک کېږي باید چې اول عاجل د دې د اوبو هغه وکړي یو ټانکر د ولایت په سطحه چې څوک د هغې یو ټانکر اوبه چې راکړي دغه دوی په اجر کې به ډېر زیاتوالی یو ثواب به یې وشي چې دا د اوبو غم ډېر ارزان هم تمامېږي چې دا د اوبو مشکل خو یو سړی حل کړي بلکل دی نو اوبو ته عاجله اړتیا ده پاکې او صحي ډېر عاجل اړتیا ده د وګوره چې هغه بادرب دپاره خو هېڅ امکانات نشته اوس سبایال ته کډه راغله اخوا ته یې اړولې وه د شپې کالي ټول بېل مازه دا ځای نه و معلوم چې دا اوس څنګه ځای شو سبایا بسترې ټولې خرابې شوې ستړی مه شئ جوړ په خیر ستړی مه شئ جوړ تازه تکړه ماشاءالله څنګه ښایسته بیرغ یې لګولی دی نو د کومه ځای څخه راغلی موږ د پنجاب نه راغلو د لاهور نه ها لاهور کې د ژوند تېروي لاهور کې مو ژوند تېروئ اول د خپل ماشوم ته ماشاءالله د افغانستان د بیرغ غاړه دی ورته دا چې څه ټیم افغانستان کې لاړیانو میچ وګټئ په هغه ورځ مې دا جوړه په ده واغوستله ها دا بله ورځ چې میچ ګټلی دی او دا بله ورځ چې دا ګټلی دی او ځکه چې دا جوړه پنجابیانو به لیدله ول تاسو زموږ په ملک هم دا جوړې اچوئ نور به موږ ته پکې موږ زموږ وطن دی او موږ انکاري نه یو موږ کېره نه یو او په کوم حالات کې راویستلی حالات کې داسې راویستلو چې سانډ بسونه یې رانه مکانو والا اخیستې وه هغه هم واپس رانه کړه او تاریخ یې راکړه چې وروره داسې یې کوله چې موږ یې بې پرده کولو پښتانه وو زموږ خپل عزت ته خیال وکئ موږ خپل وطن ته ښه په خوشحالۍ راغلو او 50,000 روپۍ نه زیاتې باډر کې به نه ټول بیا رانه واخیستلې موږ له 6 لکه روپۍ واخیستلې 50,000 روپۍ یې راکړې هغې ځان سره ایسارې کړې ضبط یې کړې هغې ځان ایسارې کړې ضبط یې رقم د چورې به تاسو باندې چورې را باندې لګولی و 6 لکه کلدار یې در سره وي هغې درنه واخیستې 50,000 روپۍ کلدار یې واپس راکړې دا د ټولو خلکو سره همداسې د ټولو خلکو سره همداسې کېږي همدا یو هم داسې نه ده راغلی سم غله دی بس کمیسونه ممیسونه ټول باسي تلاشي کوي مو زه داسې خبر شوی مو ویل د کورونه هم چې دی تلاشي کوي او چې کور کې د زنانو څه ګاڼه ماڼې هغه هم ځان هر څه اخلي سونه اخلي ګوتمۍ اخلي د زنانه غوږوالي چې دي شکیې یې ورنه په زور یې اخلي بیخي زیاته یې را سره ظلم یې را سره کړی دی زیات یې کړی چې دا 15 لکه کلدار یې واغېستلې ته اوس دغلته چې پروت دی دلته به اوس ته څه خورې څه به زه اوس دغه ته حیران یم زه بغلان مرکزي ته ځم بغیر دغه چکه نه زما سره 1 روپۍ هم نشته ها او څو ورځې هم تېرې کړې دلته پیسې نن چې تېرو نن مسلرمه ده نو هغه 50,000 کلدارې خو هم ختمې شوې هغه هم ختمې شوې اوس خپل ځان ته حیران دي چې د خپل ماشومان ته چې شی واخلو چې شی وانخلو او خلک راځي هر څه راوړي خرڅوي موږ خپل ماشومان پټوو موږ سره پیسې نشته چې واخلو ها دلته چې دغه کم خلک اوس پاتې کېږي عاجلو مرستو ته په خوراکي توکو ته ضرورت لري بل کم شیانو ته دا خلک اوس زه خپله دا زوی مې ده وګوره پښه یې چاکه شوې 8 ټانکې لګېدلې د پرلوس د ډار نه چې راوتښتېدلو نو ما پرون دلته خپل وطن کې پټۍ ورته ولګوله دې ځای کې خو اوس نشته پټۍ ما پټۍ لګولې ګاډي کې راته پروت دی خپلوان تل بد حالا خبر شي که غواړو چې د خپلوان تل بد حالا خبر شي تیار لکه زما څېرې ګریوان افغانستان تیار لکه زما څېرې ګریوان افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان په دې مجبور است چې وروره بار بار پولیسو نیولو کور مې الله ته پاته شو بچیان مې الله ته پاته دي د پلار پر کور باندې کور دې پاته شو بچي دې پاته شو ته راغلی صرف د خالي ځان مې راباسلی وروره بار بار پولیسو په عذابولو پیسې د سکېره هم رانه څیرې کړه او ویم ولم 10,000 روپۍ هم رانه واخیستې چې بیا دلته تلاشي رانه کول 10,000 دلته د دغه طالبانو 10,000 درنه هلته واخیستې 10,000 او دلته یې درنه ولې 10,000 واخیستې 10,000 دلته تا سره 1,500 روپۍ دي
نو 10000 روپۍ دې خوا ته نه شو راوړلی؟ ما راوړې ما سره په جیب کې بیا هم رانه واخیستې 10 دانې نفره شهیدان تېروم باندې ښه 10,000 روپۍ درنه هلته واخیستې 10,000 درنه هلته واخیستې او 10,000 درنه دلته واخیستې چې 10000 روپۍ نه شو وړلی. یعنې دا هغه خلک دي چې حتی دې خوا دوی ته د پیسې د راوړلو اجازه هم نه ورکول کېږي. نو د 4 ورځو دا خلک دلته پراته دي بیا به دا څه خوري؟ ولار ور دلته مجبور یار څه ګرانیم د بیخي پیسې هم کمې دي را سره والله کور و زندګي مې دا ډېره سخته نه شوه چې ښځه او بچي دې هلته په هوسپټل ته رالي هغو به دې م راوستی وی که نه؟ نو خو خرچه را سره نه وه روپۍ نه وې بار بار یې نیولو روپۍ رانه اخیستې نو موږ څنګه راباسو؟ یعنې دا توانایي تا نه لرله چې خپل ښځه او بچي را انتقال والله که مې درلوله والله نو هغوی به هلته څه کېږي؟ هغوی دې په کوم حالات کې هغه مې د پلار پر کور پرېښې دي راغله هغه نو هغه واله چې دې بیا درولم نو خدای خبره چې څه ټیمه راپسې راسې رابې ولي رابې نه ولي او د نه خرچې د لاته دلته پساوې. نو دلته ته څنګه راغلی؟ دلته چا سره راغلی؟ دلته مې د اکا د زامنو سره راغلم هغه ته مې وجړل ماله ما ورسوه هاخوا ته کابل ته کار مار به وکړم پیسې به وګټم تا ته بېدار خپل فامیل به م ورباندې را انتقال خپل محفل به م راولم خپل زنانه او بچي نو دلته خو ته خبر یې چې وطن کې زمونږ کې ځوان ټوله ورځ وګرځېږي 100 افغانۍ کار نه شي پیدا کولی. نو خیر دی نو که اوس مرګ دی قدر دی خپل وطن دی نو اوس به خپل نیول خو نشته دی شپه خو به دې په سکوني خوب به دې په ارامي خوب به کوو په شي کې جنګ نشته دعوا نشته وروره خپل طالبان مجاهد لرو دوی به را سره مرسته وکړي انشاءالله خدای مهربانه یو څه نه یو څه به برسي انشاءالله کور به را انتقال کړي. او کور مې پاته دی ټینشن مې دغه دی چې یاره مهرباني وکړي چې دا کور و زندګي مې راپسې راته راسي ښه چې کور دې دومره پیسې ته پیدا کړي چې کور دې را انتقال شي. خپل نمبر لري په دې ویډیو کې شریک کړه که څوک دا سره غواړي که نه بالکل سیم کارت پاکستاني نمبر را سره دی هغه کار نه کوي واتساپ دی ورباندې بیا و واتساپ چې واتساپ ورباندې هغه د واتساپ نمبر دی ووایه که څوک تا سره کومک وکړي چې بالکل صحیح ښه ته ووایه خپل واتساپ 0322 ښه او 240 1915 دا 322 په پښتو کې ووایه 0322 ښه 0322 او 240 1915 ښه نو دا نمبر به زر ته په سکرین باندې شریک کړم او دې ورور ما ته اف د سکرین ویلې چې زما کوم فامیل چې دی هغه تکلیف لرو د ماشومه د دې یو کوچنی د دنیا ته را روان دی خو دې ماشومان هلته پاتې شوي دي هغې اړتیا لرله چې ته دا هلته ورسره به خدا بیچاره په زور رایستلی دی په ګیټ ترې هم پیسې اخیستل شوي که څوک غواړي چې دې سره مرسته وکړي نیغ په نیغه ورسره تماس ونیسي تر څو دغه خپل فامیل او هغه خو را تر کوره کې نور الحمدلله دا یو غني وطن دی غیرتي خلک لرو موږ غیرتي ځوانان او د احمدشاه بابا لمسیان ان شاء الله تعالی د دې خلکو مېلمه پالنه به دا خلک د افغانان به یې کوي او تاسو سره به اوږه په اوږه باندې ان شاء الله تعالی ودرېږي. ډېره زیاته مننه کاکا ستړی مه شي جوړ په خیر طبیعتونه دې ښه دي کلاري ده په خیر راغلې خپل وطن ته چې خپل وطن ته راووښتې څه احساس دې وکړه؟ احساس مې دا خوشحالي مې وکړه خوشحالي دې وکړه په امن شوې په سکون شوې ځکه هلته چاپې ولیدلې ځکه زه ډارېدلم په کور کې مې سره اسناد موجود نه وو څومره وخت یې تېر کال ده؟ هلته 3 کاله ما تېر کړي دي دې ځای نه تللی ښه د دې ځای نه تللی وې د بېکارۍ او د بېروزګارۍ د وجې نه بېروزګارۍ د وجې بچو د وجې د غریبۍ د وجې تللي ما چې خلکو سره خبرې کوو په دې لاره کې چې راځي ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات څه ستونزې وې؟ ستونزې خو نور موږ ته مخې ته رانلې ستونزې په دې دغه کې وې په دې تورخم لاندې د پاکستان د خلکو سره وې اوس هلته رش زیات و چندان پوښتنه یې نه کوله ما غوندې سړی به په ټیلو باندې ته ښه نو تاسو په دې لاره باندې څو ورځې مې دغه سفر وکړ چې دلته راورسېد؟ سفر ما په یوه ورځ کې کړی او 3 ورځې ما هلته په کاڼو باندې بچو پرېستي ښه په کاڼو دي بچي هلته 3 ورځې پراته وي انتظار او دلته دې بچي اوس په کاڼو پراته دي په تورخم؟ نه اوس په ګاډي کې درول دي ګاډی پاس دی ښه ګاډي کې اوس پراته دي نو دغه لاره کې چې سفر کې طبعا مصارف کېږي خرچې راځي دغه کوم شی چې موږ جرات کې هغه هم نسته ولیدل او د ګاډي کې ته اوس ماتلې موږ وایي چې کم کومک راسره هغه اوس لیټي هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا پتړ مو اوخ کول منځم ګران افغانستان پتړ مو اوخ کول منځم ګران افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان پزړو کې مو کرل د جانان افغانستان پزړو کې مو کرل د جانان افغانستان 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 افغانستان